د هغې نه بد سوال دا دی چې تاسو دا خبره کوئ چې قرآن او حدیث کې هره مسله ده. دا ناشنا سوال دی چې موږ ته راشي وایي تاسو دا خبره کوئ، مطلب چې موږ یې نه منو چې قرآن او حدیث کې هره مسله، وایي تاسو دا وایي چې قرآن او حدیث کې هره مسله شتي. نو چې یو کسي خنثا یعنی دی یو سړی دی موږ خلکو ته اجړا وایي او د هغه سره دوه الي دي، زنانو عورت د سړو عورت ورسره هم دی، د ده به په میراث کې دله به څه ورکوو؟ د سړو حصه به دله ورکوو که د جنکو حصه به له ورکوو؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی. په دې باندې خو ما بار بار خبره کړې ده الحمدلله چې قرآن او حدیث کې هره مسله شته او زموږ د ایمان ده انشاءالله دې ایمان سره به قبر ته ځو او د دې ایمان سره به الله ته مخامخ کېږو چې یا الله کم دین چې تا رالیږلی و هغه ښه پوره و او دوی به قیامت په ورځ الله ته په دې ودرېږي چې یا الله کم دین چې در رالیږلی و نیمګړی و والعیاذ بالله. هغه خو چې الله مولیان را پیدا کړو هغه پوره کړو، یعنې که مولیان نه وی چې موږ به دغه شان پاتې شي. او زموږ خو دا عقیده ده چې دین کې هره غټه وړه مسله شتي، خو چې څوک په پوهه نه شي نه دا خو د دین مشکل نه دی، دا خو د پرې دماغو کې څه چل دی. دا مسله شتي قرآن او حدیث کې هغه ده. الله سبحانه وتعالی چې انسانان پیدا کړي دوه قسمه دي، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، سړی ښځه نارینه او زنانه، دریم پکې نشتی. حقیقي قسم دریم دا نشتی، حقیقي ټکی مې ورسره ووایي. اجراګان بیا به دوه قسمه دي، یو هغه اجرایي چې دا هلکې خو شوق یې ډېر د جنکو د دې کارونه او دا ډېر دي، نو دا میکپ یې کوي او دا مخ اور سم صفا کړي او د زنانو د لباس چې د هغوی په شان خبرې او ګډي ګرګړي، دا خو به سړی دی خو بس دغه کارونه یې خوښ دي والعیاذ بالله. او دویم هغه دی چې د حقیقي خنثا دی، هغه دی چې د هغه سره دوه الي، الله ولا عورت د سړو هم ورکړی، ذکر ورسره وي او د زنانو د فرج ورسره وي. مسله دا ده چې دا سړی دی که ښځه ده. نو ما تاسو ته ووایي چې انسانان څو قسمه دي؟ دوه، دریم نشتي. نو د دې سره به څه کوو چې زم چې دریم نشتي؟ نو ما ووایي که نه حقیقي دریم نشي، دا حقیقي نه دی. په ده کې یوه آله پالتو ده، دې کې خو څه شک نشته چې یو څه ده پالتو ده. دا کېدی نشي چې یو انسان دی د هغه سره د سړو ذکري او د ښځو فرج دی ورسره او دواړه کار کوي، دا نشي کېدی. دې کې دا یو زیاتي راختلی دی بس. نه د هغې د لاسه موږ دا سړی که سړی دی نو ښځو ته خو نشي واچولی، اوس که د ذکر کار کوي نو څنګه ښځو ته واچو، خو یو آلې زیاته راختلې ده بس. یا ښځه ده نو د دې ذکر د لاسه چې پالتو دی کار نه کوي، د هغې د لاسه څنګه په سړو کې شمار کړو. لکه د ښځو یوه نښه دا ده چې په مخ یې ګیره او برید نه وي، دا د ښځو نښه ده که نه، خو چې اوس یو سړی او په مخ باندې ګیره او برید نه وي، دا به ښځې نه دا سړی دی. دغه شان د ښځو یوه نښه دا ده چې د هغوی سینې راوتي. نو اوس که د یو سړي سینې راوتي نو دی په ښځو کې شمارلی کېږي که په څو کې وي؟ سړو کې وي، خو یو کار پکې ناشنا شوی دی بس. پوه شوې په دې باندې که نه چې انسانان دوه قسمه دي، سړی او ښځه، دریم حقیقي نشتی. ښه نو دی به څنګه پېژنو؟ د دې پر علامات دي. د زنانه علامات دا دي چې حیض بیماري پرې راځي. که په دې انسان باندې د حیض بیماري راتله نو دا ښځه ده. او د سړو چې کومه آله د ده سره ده، کوم خاص اندام دی، داسې پالتو دی. یا حمل علي په خېټه باندې ماشوم جوړېږي، دا ښځه ده. دریم دې ته ګوري چې میچازي د کم زینه کوي. او ځکه امام بیهقي دا روایت راوړی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. د دې خلکو د حدیثونو سره تعلق نشي، ځکه وایي تاسو وایي چې قرآن حدیث کې هره مسله ده. ته راشه کښېنه چې زه دې پوه کړم چې قرآن حدیث کې دا مسله شته که نشته. عبدالله ابن عباس نومه روایت دی، په رسول الله پسې یو کس راغی، یا رسول الله یو سړی دی داسې دا مسله ده، میراث به څنګه ورکوو؟ رسول الله ورته من حیث یبول، کوم طرف نه چې میچازي کوي په دغه ډول میراث ورکوي. خبره حل شو، حدیثونه نه حل شو. په کوم طرف چې میچازي کوي دغه ځینه ول میراث ورکوي. که دا انسان میچازي کوي د سړو په آله باندې، دغه سړو په ذکر باندې، دا بیا سړی دی. او که د زنانه د عورت او فرج نه کوي نو بیا د زنانه نه دې به هغه
شان تقسیم کو د میراث د سړو نه خدای د سړیتوب نه خدای چې ګیره د غټه نه خدای ګوره دا غټه نه خدای په مخ باندې ګیره کېده د سړي غټه نه خدای اگر کدرې بازو شوق د جره نه خلري کی والعیاذ بالله او دغه شان برید راخته خوس کې دی خزي ګیره برید راوخیږي ما تاسو کې یو کار ناشنا وشي مطلب خدای چې بل کې شمار کا دې خزي شتي کنه چې ګیری دي نه دا وسړې نه او د فائدې لپاره د کمی خزي چې ګیره برید راخیږي دا به د وخت لازم لري کوي دا به لري کوي چې خزي دې خو نه کوي زمونږ غسس ناشنا خلک ته ویل زبرګره پرې دوی د کمی خزي ګیره ویل زبرګره په دې زبرګ باندې سکه دې سړي ته وای دا کم چې زبرګ الله دې پتا باندې زبرګ واړي چې ګیره وریتي زاد په نه واړي په دې زبرګ باندې سکه چې راي ګیره وریتي دا یو فائدې مې ذکر کړ چې دا خاص خبره نه بلکې دا خو عیب دی چې د خزي ګیره راخیږي او د خزي برید راخیږي خو کورو خيږي نو دا په سړو کې نشمارل کی نو د سړیتوب یو نه خګیره د برید تی او دغه شان میچازي د کم جنکی دی ته وګوري کله ذکر نه میچازي کوله په د سړی منی د ذکر نه روزي په د سړی په مسله ورسېږي کنه مطمئن شي په خپل منهج باندې او الحمدلله وای چې ضرب برابر مسله ضرب برابر هغه په قران او حدیث کې شته هغه الله سبحانه وتعالى بیان کړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل دی د خلک په پوک اوس کوم مولوی صاحب مفتی صاحب نه پوهیږي نه د په عقل باندې ماتم پکار دی نقصان د په عقل کې دی نقصان په قران او په حدیث کې نشته والله اعلم